پنځم درس یادښتونه ولیکئ. ورځني یادښتونه د ځان د ودې لپاره تر ټولو غوره اقدام دی. که تاسې هره ورځ خپلې تجربې او هغه درسونه ولیکئ چې له دې تجربو مو اخیستې، نو ورځ تر بلې به هوښیارېږئ. له دې سره به ستاسې ځان پېژندنه زیاتېږي او تېروتنې به مو کمیږي. یادښتونه لیکل به در سره د موخو په روښانولو کې هم مرسته وکړي او تاسې به یوازې په هغه څه تمرکز کوئ چې رښتینی حساب پرې کوئ. د ورځنیو یادښتونو لیکل درته ځان سره د یو په یو خبرو کولو فرصت درکوي. دا مو په داسې نړۍ کې ژور فکر کولو ته اړ باسي چې د ژور فکر کولو وخت پکې تیر شوی ګڼل کېږي. دا به در سره په روښانه فکر او رڼه او هدفمند ژوند کولو کې هم مرسته وکړي. ترڅنګ یې داسې یو مرکزي ځای هم درکوي چې تاسې پکې پر مهمو موضوعاتو خپله افکارو او نظریات ثابتولی شي. هغه مهمه ستراتیژي لیکلی شي چې تاسې ته یې ګټه رسولې او د هغو شیانو ترلاسه کولو ته مو ژمن کوي چې تاسې یې د ښه مسلکي، شخصي او روحاني ژوند لپاره اړین ګڼئ. د دې ترڅنګ مو د یادښتونو کتابچه د خپلو تصوراتو جوړولو او ارمانونو تعریفولو لپاره هم شخصي ځای درکوي. یادښتونه خاطرات نه دي. د خاطراتو په کتابچه کې تاسې پیښې او مناسبات ثبتوئ، خو د یادښتونو په کتابچه کې بیا تاسې هغه څېړئ او ارزوئ. یادښت لیکل دا وړتیا درکوي چې وګورئ تاسو څه کوئ، ولې یې کوئ او څه زده کړې مو ترې کړي. ورځني یادښتونه مو د شخصي ودې او بصیرت ملاتړ کوي او دا ورځني یادښتونه تاسو ته د مطالعې یو فورم درکوي او تیر وخت مو په راتلونکي کې د لویو بریالیتوبونو لپاره کاروي. روغتیايي څېړونکو دا هم موندلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15 دقیقې شخصي یادښتونه لیکل ستاسې روغتیا، د هاضمې سیستم او عمومي وضعیت ښه کولی شي. دا ساتئ. که ستاسې ژوند په فکر کولو ارزي، نو په لیکلو هم ارزي. شپږم درس د صداقت فلسفه رامنځته کړئ. زموږ نړۍ له ماتو وعدو ډکه ده. خلک د خلکو په خبرو باور نه کوي. موږ ملګرو ته وایو بله اونۍ درته میلمستیا کوم، خو په دې ښه پوهیږو چې وخت ورته نه لرو. موږ له همکار سره ژمنه کوو چې د خپلې خوښې نوی کتاب درته راوړو، خو په دې ښه پوهیږو چې خپل کتابونه چاته نه ورکوو. بلاخره موږ ځان سره ژمنه کوو چې سږکال به بیرته ښه کیږو، ژوند به اسانه کوو او ښې مزې به کوو. خو دې موخو ته د رسېدو لپاره په خپل ژوند کې اړین او ژور بدلونونه نه راوړو. که موږ تر ډیره داسې خبرې وکړو او بیا خپلې خبرې ته ارزښت ورنکړو او عملي یې نکړو، نو دا مو عادت کیږي. اصلي ستونزه دا ده چې ژمنې پوره نکړو، اعتبار بایلو او اعتبار چې لاړو باور مات شو او باور چې مات شو، نو سر یې ماتې اړیکو او خپلویو ته وځي. د صداقت او رښتینولۍ رامنځته کولو لپاره پیل له دې وکړئ چې خپل د یوې اونۍ فعالیتونه وڅارئ او وګورئ چې څومره واړه واړه دروغ پکې وایي. دې پسې بیا د 2 ورځو لپاره له دروغو روژه وکړئ او ژمنه وکړئ چې خپل ځان او نورو سره به په ټولو معاملو کې رښتیني اوسئ. تاسې چې هر ځل د سم کار په کولو کې ناکامیږئ، نو د ناسم کار کولو عادت پیاوړي کوئ. هر ځل چې رښتیا پټوئ، د دروغ ویلو عادت قوي کوئ. له چا سره مو چې د یو کار ژمنه وکړه، کار وکړئ. په خپله خبره ودرېږئ. هسې لافې او د دروغو ژمنې مه کوئ. لکه څنګه چې مادر تیرسا ویلي، خبرې باید لږې وي. د تبلیغ ځای د لیدنې ځای نه دی. نو څه باید وکړئ؟ یوه جارو راواخله، د یو چا کور پاک کړه. دا ډېر څه وایي.